سلامونه نیکې له دوستانو. تاسو خبر یاستئ چې په میزوري ایالت کې همداسې نور ایالتونو کې دغسې حالات دغسې موسم کې د ټورنیډو په نامه آفت راځي چې دا په امریکا کې د وادي دغه د آفت دی چې مثال هر کال په اوړي کې دغسې آفتونه راځي. که تاسو که تېر کال لیدلی مې چې په نارت کاونټي کې نارت ساحه کې د سین لویس میزوري کې هغه ټورنیډو ولګېده چې ډېری کورونه یې ویجاړ کړ، ډېری ځایونه یې خراب کړ، ونې مثال هم دغه کوي، کورونه چپه کوي او اکثرا ګاډي چپه کوي. دغسې حالات راپېښېږي که چېرته په کومه ځای په کومه ساحه کې واقع شوی دی. اوس هم دغه تندر دی او مثال زیاتره ځایونو کې اوس فعلا هم روان دی. مثال الارم لګېدلی دی، خلکو ته یې ویلي دي چې مثال که چېرته تاسو دغسې حالت تاسو ته پیښیږي، دغسې حالت تاسو ته راځي، نو تاسو باید کوم ټکي باید په پام کې ونیسئ. نو اکثرا باید تاسو داسې ځای ته لاړ شئ چې هلته د کور ټیټې ساحې ته باید تاسو لاړ شئ. ټیټه ساحه یعنې ستاسو د کور زیرزمینۍ، که چېرته تاسو بیسمنټ زیرزمینۍ لرئ نو زیرزمینۍ ته لاړ شئ، او همداسې که چېرته نه لري نو هغه کور کې چې کومه ټیټه ساحه ده نو هلته تاسو مراجعه وکړئ، هلته پټ شئ. که چېرته الارم لګېږي تاسو الارم ته باید غوږ ونیسئ، او همداسې نیوز یا خبرونه باید تعقیب کړئ چې مثال په دغه ساحه کې څه واقع ده او په دغه حالات کې څه به پیښ شي. نو دغه شیان باید تاسو همیشه باید په نظر کې وساتئ، او دغه همیشه بل شلټر د ټورنیډو شلټرونه دي ستاسو کاونټي کې. که چېرته ستاسو معلومات تاسو لرئ، که چېرته نه لرئ نو باید دې نه ایسته تاسو دا معلومات وکړئ. د ټورنیډو شلټرونه موجود دي چې باید هغې شلټر ته تاسو مراجعه وکړئ. که چېرته تاسو بیسمنټ نه لرئ، کور کې همداسې صحیح ځای نه لرئ چې هلته پټ شي او ستاسو سیفټي په مثال هلته تاسو د له نظره ښه نه دی، نو کولی شئ د ټورنیډو شلټر ته هم ځان ورسوئ. نو دغه څو مهمې ټکي دي چې دا باید همیشه تاسو په نظر کې وساتئ. او بله خبره دا ده، ګورئ دا خپله اوس ټورنیډو تاسو ګورئ چې اوس دغه لایف د فاکس نیوز څخه دا نشر شوی دی، او په میشیګن کې لکه چې دا حالت راپېښ شوی دی. اوکلاهوما دی، میشیګن دی، میزوري دی، او میزوري کې همدا اوس هم دا 1 بجه ده. دا ویډیو ما همدغه د خاطر خاص د عامه پوهاوی د ستاسو د افغانانو د خاطره ما جوړ کړ چې تر څو تاسو که چېرته دغه حالت څخه اشنایي لرئ او خطر خو که چېرته نه لرئ نو دغه ویډیو کولی شي چې تاسو د لږ تر لږه تاسو لپاره یو څه معلومات درکړي او ستاسو په ذهن کې لږ معلومات اضافه کړي. نو همیشه فکر وکړئ چې که چېرته دغسې حالت تاسو ته پیښیږي او راځي نو تاسو باید کوم حالات باید په نظر کې ونیسئ، کوم کارونه باید ترسره وکړئ. نو ډېر عادي خبره ده، دغه شیان ډار مه کوئ، دغه مه کوئ. فقط دومره دی چې خپل سیفټي تاسو په نظر کې باید وساتئ، چې باید کوم شیان باید موږ په نظر کې وساتو. هغه کوم څو مهمه ټکي چې ما درته تشریح کړ دغه شیان باید تاسو همیشه په نظر کې وساتئ. نو انشاءالله څه خبره بني. دا عامه پوهاوی ویډیو ده، دا داسې نه ده چې ستاسو د ډارولو د خاطره ستاسو د دغه د خاطره ما جوړ کړی دی. دا خاص د عامه پوهاوی چې ستاسو ذهنیت کې یو څه معلومات، ستاسو په ذهن کې، ستاسو په مغز کې یو څه معلومات اضافه شي د ټورنیډو په اړه. دا اکثرا په اوړي کې پیښیږي او دغسې ګرد بادي په هماغه باد له طریقه ډېری ځایونه خرابوي، ښارونه خرابوي، موټرې کورونه چپه کوي. نو دغه ښارونه تاسو کتلی شئ چې په دغه ښارونو کې د فیوچر یا ټورنیډو الارم ورته لګېدلی چې ان کیس که چېرته به دغه ښارونو کې تاسو ژوند کوئ، دغه ښار کې تاسو اوسیږئ، نو تاسو باید متوجه اوسئ. الارم دپاره د ښار کې لاسپیکرونه لګېدلي دي په هر ځایونو کې د دغه د خاطره د ټورنیډو د خاطره چې دغسې حالات راپېښېږي د یو سیستم له خوا نه چې که چېرته دغسې نزدیکېږي نو تاسو لپاره الارم لګېږي. الارم سره باید تاسو خپل هغه صحیح ځای ته ځان ورسوئ او د بچیانو پام مو وکړئ. بیا هم ډېره مننه که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښ شوی او دا معلومات هم خوښ شوی نو کولی شئ چې دغه ویډیو د نورو دوستانو سره په هر ایالتونو کې چې مثال هلته ټورنیډو رامنځته کېږي، تندر سټورم دغسې آفت رامنځته کېږي، دغه ویډیو شریک کړئ تر څو هغوی ته هم پته ولګېږي چې ټورنیډو څه ته وایي، څه پیښیږي، موږ باید څه وکړو او کوم کارونه باید په نظر کې وساتو. بیا هم مننه. ویډیو لایک کمنټ کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو نور دوستان هم دنه خبر شي. سلام علیکم. ستاسو ورور صدام.